یو عراقي وکیل نصیر صادق الایدانی په بصره کې د لارو کوڅو سپیانو لپاره یو پناهګاه جوړه کړې ده. دغه مرکز د جوړولو مقصد د لارو کوڅو سپیو خوندي او له زیانونو لرې ساتل دي. الایدانی وایي چې هغه په خپله خرچه د سپو لپاره هغه مرکز جوړ کړی دی او د خوراک بندوبست یې هم خپله کوي. زه اول په خوراک ورکولو سره د لارو کوڅو د سپیانو مرسته کوم. زه همیشه دوی ته خوراک ورکوم. په دې توګه مې د سپیو د ساتنې ځای جوړ کړ. د خدای شکر دی ما دغه ځای او تنظیم جوړ کړ. موږ معمولا کمپاینونه کوو، له خلکو غوښتنه کوو، نو داسې له هغوی سپي ترلاسه کړو. د سپرینګ آف لایف ارګنایزیشن یا د ژوند د سپرلي سازمان د 2024 کال په جنوري کې جوړ شو. په دغه ځای کې د سپو هغه پاملرنه کیږي چې ورته اړتیا لري. الایدانی وایي په هغه مرکز کې د سپو د بلدولو سره ډیره خواري کوي. هغه وایي پلان لري چې په نورو سیمو کې هم ورته مرکزونه جوړ کړي او تر 12-14 کلنۍ خیال وساتي. د هغې وروسته سپي د طبیعي لاملونو له امله مړه شي. زه په دې لاره سپي راولم ځکه چې یوازې د دوی راوړل ستونزمن دي. نو زه دوی ته د 1 اونۍ یا 10 ورځو لپاره خواړه ورکوم او دوی ورسره عادت شي. نو زه بیا دوی په موټر کې راوړم. زه سپیو ته تربیت ورکوم چې 2 یا 3 وي او بیا یې دغه مرکز ته د راوړلو بندوبست وکړم. د الایدانی په خبره د سپیانو لپاره د خوندي ځای چمتو کولو سربیره دغه پروژه د ټولو لپاره پاک او خوندي چاپیریال هم باوري کوي.